پر الله جل شانه توکل نه وزارت لري، نه معاونیت لري، نه ریاست، نه مدیریت او نه هم ماموریت. نه یې کوم رسمي مسؤلیت شته، نه له چا سره کار کوي، نه یې معاش ته او نه هم امتیازات. هیڅ معلومه مشخص ادرس هم د خوړو لپاره نه لري. سبا چې شي د همت وزرې ورپوي، هوډ او عزم ته کار ووایي. پر الله تعالی توکل وکړي، بس حرکت وکړي هر ځای کې چې د الله تعالی خوښه وه هلته رزق ورته برابر شي. خالی لاس له کوره ووځي خو ډکه ججوره بیرته راستنه شي. هو، د دوی اهم اول همت او حرکت دی او بیا ورپسې د رزق ترلاسه کول. له اسمانه نه ورته راغورځي. بله دا چې که دغه ډول توکل په انسان کې هم پیدا شو، له داسې لارې به رزق ورته راځي چې دی ګمان هم نه کوي. دغه راز د دنیا په هر کار او فعالیت کې چې موږ الله تعالی حاضر او ناظر وګڼو او له انساني هڅو وروسته پر الله تعالی توکل وکړو او باور ولرو چې داسې به کیږي، هغه به کیږي انشاءالله. توکل د انسان د بدن د دفاعي میکانیزم لپاره تر ټولو ستره وسیله ده.